د جمعات آداب او یو منگزار چې مسجد تراشی د راتګ صحیح طریقه څنګه ده او په مسجد کې با د کوم اعمال او کارونو اهتمام پکاري. دا یو ډېر ضروری او اهم خبره ده چې دې سره زموږ استادو تعلق هم دی او دې سره د ډېر اجر او ثواب لایق مونږ تاسو ګرځو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای یو مسلمان بنده چې د الله کور جمعات تراشی نو الله پاک په دې باندې ډیر زیات خوشاليږي. یو بنده چې جمعات تراشی د دې بندا مسجد تراتللو باندې الله دا سے خوشحالیگی بلا تشبیح لکه یو چا محبوب او نزدیک بنده چې ورکشوی وي هغه پیدا شي. لکه یو کس دی او زوی ورکته روري ورکته او پته نخې نه لګي او اچانک کور ته راشي نو دا د خلق به څومره خوشحالي. الله تعالی د دینم زیات خوشحالیږي د خپل بندا په مسجد ته راتللو باندې او دی وجنا کم خلق چې الله ته خوخي نو دا غي جمعات سره تعلق زیاتي مینا او محبتي د جمعات سره په مسجد باندې مالم لګي وختم لګي ټیمم ورکي. پیغمبر کریم صلی الله علیه وسلم فرمای یو سړی چې تاسو صحیح کچې د جمعات خیال ساتو د جمعات ادب کو احترام کو تاسو د دې سړي د ایمان گواهی ورکي. اذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. کلم چې یو سړی صحیح کچې د جمعات خیال ساتي په جمعات باندې مال لګي د جمعات صفائی کوي جمعات ته ډیر زیرازي او جمع کی شریکی تاسو د دې سړي د ایماندارۍ گواهی ورکړي. معلوم شو چې منافقین به د جمعات سره دشمنی کوي او دا خلق بم په معاشره کې وی دا نه چې نه وي د جمعات سره به دشمنی کوون کې خلق وی دا خو دنیا ده. لکه څنګه چې په معاشره کې د جمعات سره مینه کوون کې د جمعات سره محبت کوون کې خلق وی دکرنګ منافقه طبقه بم وی چې هغه به جمعات سره جمعات والا سره د جمعات د اعمال سره دشمنی کوي او دې سره جمعات ته ضرر نه رسی. پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم فرمای کم خلق چې پتیار کی جمعاتونو تزیر ازی او په دنیا کې پتیار کې مسجد ته ډیر زیر ازی دی خلقو تزیر ور کوي په پورا رڼا سره پورز د قیامت چې د دې خلقو قبر برناوي او حشر به مرناوي ځکه چې په جمعات کې تیار برداشت کړي وا او په دنیا کې چې د مسجد ته تلو راتلو نو دا تیار د برداشت کړي وا الله تعالی د دې په برکت سره د قبر او د حشر او د آخرت د تیارونه محفوظ ساتي. الحمدلله. چا کی چې ایمان وی قرآن مجید سورۃ توبه کې فرمایي دا خلق مسجد آبادی
انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الاخر. ار سړی جمعات ته نشي راتلی، ار سړی په جمعات مال نشي لګولی، او نه د هر چا مال خدای قبلی، او نه هر کپړی جمعات ته راتلی شي، او نه د هر چا ځواني الله د خپل دین د پاره قبلی، یا د قرآن د پاره، یا د سنت رسول د تبلیغ د پاره. الله تعالی فرمای تعمیر او آبادول د جمعتونو هغه خلک کوي چې څوک رښتیا په الله ایمان لري. او د جمعت آبادی دوه قسمه ده. یو خو موږ تاسو متابادی وایو چې جمعت لزی ورکی، یو ځای کې چې ضرورتي، او یا آبادی پکې کی کار پکې، دا هم مراد ده. او دا شانتی په جمع کې شاملېدل، جمعات کې ناس تکول، دا اصل کې جمعات آبادول لی. صرف تعمیر او صرف بیلډینګ جوړول لري. نن په دنیا کې بلا آبادی الحمدلله مسلمانانو جوړې کړي، الله دې اجر ورکړي. ومون نه کوي په جمع، د قرآن ترجمې ته نه کینی، د حدیث درس ته نه کینی، د ذکر د عبادت شغل په جمعات کې نه، د خیر خبره په جمعات کې نه کوي، هغې ته نه کینی، نو دا آبادول نه دي. اصل آبادی د مسجد اعمال دي، او دا د مسلمان معاشرې لپاره ډیره ضروری ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت طیبه چې وګورئ، پیغمبر علیہ السلام چې کله مدینه منورې ته لاړو، هجرت یې وکړو، نو خپل کور یې لا نو جوړ کړی چې جمعات یې جوړ کړو. او ړومبی صحابه کرام کینول، مشوره وکړله، او د جمعات د ځمکې د اخیستلو فکر یې وکړو. مسجد قباء مدینه منورې مسجد نبوي سره نزدې داسې فاصله کې مسجد دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا جوړ کړ، او دا ډېر اوچت جمعات دی. پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې په مسجد قباء کې 2 رکعاته نفل وکړل، دومره ثواب یو شو لکه عمره چې وکړي. نو پیاده خلک راځي د مسجد نبوي شریف نه د سار مون نه رستو، او چې رارسي د اشراق وختي تقریبا نفل کی بکی. الله دې موږ تاسو ته بار بار دا نعمت نصیب کی، او الله دې زموږ تاسو په دې کې بار بار قسمت وفرمایي. مسجد نبوی شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق او صحابه جوړ ګو، او پخپل بنفس نفیس پیغمبر علیہ السلام باقی کی سواغشتا. علامہ قاضی عیاض مالکی رحمت اللہ علیہ او نور عالمانو لیکلی دی چې کله پیغمبر علیہ السلام مسجد نبوی جوړاو، نو الته نږدې بل جمعات نو چې قبله معلومه کی. بیت الله شریف خو مکه مکرمه کې دی، تقریبا 600 کیلومتره خوشه فاصله ده د دواړو منځ کې، د مکه مکرمه او مدینه منوره. د الله پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته الله ډیر ښکلی جسم او وجود ورکړو. د 3 کالو په عمر کې د دنیا نه پرده شو، او د ګیری او د سر سپین ویختې لا شلو ته نو رسیدلی. وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. د ګیری مبارک سپین ویخته او د سر مبارک سپین ویخت په تعداد کې لا شلو ته نو رسیدلی. دا څومره د اعتدال وینه و د پیغمبر علیه السلام. ګینې خوراک ګرم، وطن ګرم، کجوري خورا، د اوښ غوښه او پی استعمالوه،
انځر خورا، پنیر خورا، د اوربشو روټۍ خورا، او په هرو څلورو میاشتو کې یو جهاد کوا. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ظاهر جسم، ظاهری طاقت دار چا نه زیات، په ځمکه به ولاړو او د اسمان ستوري به شمارل. دا ظاهری نظر دی، روحانی او باطنی معنوي خو ډیر زیاتو. نو صحابه وی چې د قبلی سمت او رخ به کم طرف ته وي، دا قدمات دي زین بیت الله شریف کاری. سبحان الله سبحان الله. او دا سیده قیدار دا پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم د سر پسترګو جسمانی نظر پرویزه او منکر حدیث چونکه د انګریز پیداوار دی او د پرویزیان او د احادیثو نه د منکر خلکو مشن دا دی چې د مسلمانانو په ذهن کې د پیغمبر علی السلام عظمت ختم کی او داغه د وینا مبارکی او داغه د احادیث او اهمیت ختم کی او د عام خلکو غوندي خبرې وګڼي. دا یو کافره طبقه ده، د دوکې د پاره د ساده خلکو د گمراه کول لپاره صرف د قران نوملی چې قران کافی دی. دا صرف د خلی پورې وایي د دوکې د پاره. نو هغه پرویزیانو ته الله انصاف ورکي چې هغه دي ثابتو احادیثونه انکار کوي او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک جسم او جسمانی قوت چې غیر منلې دي، بی دین خلقو منلې دي، ادا بدبخت ته منکر دي. الله دې موږ تاسو د بی دینانو ساتي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل جمعه جوړ کړي دي او جمعه تراغلې دي او په جمعه کې وخت تیر کړي دي او داغه جمعه سبحان الله د رسول الله مبارک سټیټ ټول جمعه مصلوا منبر او محراب. نن مسلمان په جمعه کې شرمېږي، ځان ته مسلمان وایي او موږ تاسو د غیرو درونو چکر لګاو د الله کور کې موږ تاسو سجدي ته آماده نه یو. نو الله ذلت مقرر کړ. دا الله درد نه را دی او بدبخته دا الله په کور کې سجده نه لګي، په مسلمانانو کې شاملېږي نه. ټولو نه زیات خلک پاک صفا په ادب په احترام مسلمانان چې را جمع شي یا کم زیوي په هر کلی کې، په هر ښار کې، په هر ځای کې د پاکو خلکو غونډه چې کېږي دا په جومات کې کېږي او یو بدبخته سړی په دې کې نه ودرېږي. مونځ قضا کولې خو لویه عالمیه بیله ده، خو چې د مسلمانانو په جمع کې په دعا کې اوګه په اوګه ودرېدو کې د قسمت نشته. د قیامت پر ورځ به حشر چا سره کېږي. په دې وجه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه جمعات سره دومره مینه وه، د جمع مانځه سره دومره مینه وه چې هغې کې به یو کس بیمار شو نو هغه به د دوو کسانو په اوږو لاس کې ایښوده خو جومات ته به راتلو. اوس چې نن مونږ وګورو یو سړی چې لږ وټوخېږي مونږ ټول مه راځه جومات ته مه راځه، ټول خلک دې خراب کړه. لکه ولې خو بوډا دی، ضعیف دی، مشر دی، وی ټوخل که نه مونږ بیا ټول هغه ته اجازه چنو کور منځ کوه ته ټوخېږي. نو دا بر خلک نه ټوخېږي، چا دې تکلیف نه ورکړي. دا زموږ ستاسو سوچ ناقص دی، کمزور دی. د صحابه مسجد سره دومره مینه وه. مسلم شریف کې حدیث دی، عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې یو کس به بیمار شو، خپې به ځان پسې راښکلي
د دو صحابه او ملګرو په اوږو به لاس ایښی جمعات ته به راوستی شو فتقام فی الصف بیا به په صف کې ودرولی شو په خپله به دی صف ته نه شو راتلی لیکن د جمع نه به نه رستو کېدو او ویل به چې د جمع نه او د مسجد نه پاتې کېږي دا خو منافقي نو دا د مسجد آداب دي چې یو سړی جمعات ته راځي نو خیخ به مخکې کوي بسم الله الرحمن الرحیم یا بسم الله بوي په خوله به بسم الله ووایي تاسو ووایئ اوچته واز سره ووایئ اخره کې دا هی وای بسم الله نه بسم الله او کنه یا بسم الله الرحمن الرحیم دا وای دا سنت خیخ په برا مخکې کی او بسم الله الرحمن الرحیم به وای او درود شریف وایا بیا دعا وکړه د خلی درې سنت دي بسم الله درود او دعا او د عمل او فعلی خیخ په مخ کې کول عالمانو دا درې واړه په یو جمله کې راجمع کړي دي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي ابواب رحمتك شویتا کالا خجومات ترالی و پا کم طریقہ رالی خشت اول چون نهن بیمار کج تا سریا میرا و دیوار کج بابا سادی وی چون بیخختا ککشی نو برای مارک که سریا تا مرسی خوب بزی تاسو چل نیز دکوی نو کار خرابی کن تاسو تو ما کسا کری وا یو بابا و ببوزی خارسول سشه پکی چی وای په 50 روپیا پکې والی په 50 روپیا پکې والی یو سړی ته واغشو اچھا د سی ور مات شو وای بابا دا خودونه کمزور 50 روپیا دې مغشتي او مات شو وای ته چل نه زده کې کنه چل چې زده کې بیا نه ماتي نو دې چل څنګه نه وای مان چې پکې والی دا څه بزن ته نشي سر بوته خوځي دا بیا نه ماتي نه یو خدا چلے یو د عبادت چلے دوستانو طریقہ دیتا چل نشی ویلے چل خو په پښتو لغت کې هیلی او دوکې ته وایي چل مو سره وکړو په پښتو کې چل دوکې ته وایي خو زموږ په عرف کې اوس طریقې ته وایي چل او طریقه ورته وښیه دا اصل کې بیا چال دی نو هغه چال انداز او طریقې ته وایي مونږ دواړه چل وایو کنه نو عرض داسې کومه چې تاسو دوستانو زما معززو محترمو مشرانو طریقه کار زده کوي مسجد ته به څنګه راځي پیغمبر علیه السلام په لاره چې مسجد ته راتلو دعا یې ویلې ده اوږده دعا ده مسجد ته داخلېدو وخت کې دعا ویلې ده بسم الله پنوم د الله والصلاة والسلام على رسول الله رحمت کامله او سلامتی دی د الله په پیغمبر اللهم افتح لي یا الله کولو کې ما د پارا ابواب رحمتک دروازې د خپل رحمت اوس د دې دعا دی موقع سره مناسبت دادی چې موږ دلته د الله د رحمت مزید سوال زکه کوو چې د دنیا د ماحول نه موږ الله خپل کور ته راوستو دا د الله پر رحم سره الله خپل رحم وکړو د جمعات ماحول راکو نو نور سوال پکار دی د رحمت د نازلېدو د رحمت فیصله شوی دا نو موږ وایو چې یا الله ستاسو د رحمت د موږ بے پروا بے نیاز نه یو یا الله د خپل رحمت دروازې را تکولاو کا او بیا د ناس تنه مخکې چې جمعات ته داخل شي پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين قبل ان يجلس
یو سړی چې په تاسو کې جمعات ته داخل شي د ناستې نه مخکې 2 رکعاته نفل وکړي. دا د دې شاهي دربار آداب دي چې د نفل ټیمو مکروه واخلو او مسجد ته داخل شوي د ناستې نه مخکې د نورو خبرو نه مخکې د سلام کلام نه مخکې به 2 رکعاته نفل وکړي. بیا که د سنتو ټیمو ورپسې به سنت وکړي لکه ماسپښین او که چرته کې داسې ټایم کې رالی چې فقط صرف 4 رکعاته سنت کولی شي نور وخت تنګ دی نو د سنتو نیت به وکړي او په هغې کې به د تحیت المسجد نیت هم وکړي. سنت هم وشو او د تحیت المسجد ثواب هم وشو. دغه شانتي که جمع ولاړه وه بس سیده به جمع کې شامل شي او په دې فرض کې به نیت د تحیت المسجد کې الله به دغه ثواب ورکړي. بل ادب د جمعات دا دی چې جمعات ته را داخل شي نو هلته به نه کښېني په صف کې به کښېني. دا نه چې ستا کوم ځای خوښ وکښېنه په جمع کې پیتاوی پکې ګوره او په وړي کې چېرته سوری ګوره دا غلطه خبره ده. په دې ټولو مساجدو کې دا مسلې د جمعې په ورځ اکثر هلته لاره کې دوستان کېني نه مخکې صفونه کولوي. دا غلطه طریقه ده او د جمعات د آدابو نه خلاف ده. په جمعات کې به ته ړومبی صف پوره کړې چې جوړ شو ورپسې صف بیا ورپسې او په مسجد کې د ناستې طریقه د صفونو ده. هسې ناستم بیا خصوصا چې جمع ودرېږي نو ړومبی صف به پوره کړي چا پوره شو بیا به دویم صف چې ړومبی صف پوره نه دویم صف به نه جوړوي. دې وجه نه چې مخکې صف خالی وي دویم صف کې مونځ مکروه تحریمي دی. حتی چې فقها وایي چې بله لاره نه وه د دې صف د خالی ځای د پوره کولو او یو سړی لاره کې ولاړو غلطي د ده ته بیا ته باقاعده د ده مخې ته هم تلی شي او صف به پوره کې. نو دا اهم ادب دی د جمعات چې په جمعات کې کښېني صف کې به کښېني او مشران خلک به مخکې کښېني کشران به ورپسې کښېني. پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم فرمای لیلینی اولو الاحلام والنها منکم په تاسو کې چې کوم عقلمند او علم والد ادې ما ته جوخت ودرېږي ادې ما پسې نږدې ودرېږي. د دې 2 وجې دي. یو وجه دا ده چې دوی زما د دې مانځه طریقه یې زده کړي او نورو خلکو ته بیا وښیي. دین خو داسې را رسېدلی دی. صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین د رسول الله مبارک سنت زده کړ تابعین ته وښود تابعین زده کړ تبع تابعین نن ورځې پورې دین داسې را ورسېدو او نورو خلکو بیا د علماو ومنل. ګورې چې وینه منې بیا خو دین نه راځي. نو معلومه شو چې د یو امام د یو مجتهد او د یو فقیه پسې تک دا دین دی دا بې دیني نه ده. بعض خلک دا امامان دا 4 مذهبونه د احادیثو سره خلاف ګڼي. دا د خپل ذهن کې فتور دی نقصان دی. ائمه کرامو خو د قرآن او د حدیث وضاحت کړی دی آسانتیا سره تشریح کړی ده. ځکه خو پیغمبر علیه السلام فرمایي چې په تاسو کې کوم پوه دي عقلمند دي هغه ما ته جوخت ودرېږي. د دې وجه دا ده چې دوی به زده کړه وکړي نورو خلکو ته به یې وښیي. او دویمه که چېرته کې د فتح ضرورت شي د فتح ضرورت شي نو پوه سړی به امام ته فتح ورکړي. نو دا بل ادب دی چې په جمعات کې به صف کې کښېنئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل مسجد ته تشریف راوړ. صحابه کرام په جمعات کې داسې ډلې ډلې بیل بیل ناستو. وی فرمایل دا تاسو ولې ډلې ډلې ناست دي؟
تاسو ولې هغه شانتي صف نه جوړوئ څنګه چې فرشتي جوړي د خپل رب په حضور کې الا تصفون كما تصف الملائکه عند ربهم نو زمونږ دا صف ډیر اهم دی دا د فرشتو طریقه کار دی فرشتي د الله په حضور کې داسې عبادت کوي او داسې عاجزي کوي چې په صف کې قرآن او حدیث کې داسې راغلي په صف کې به وړو کې معصوم نو درې نابالغه بعضې سړي د خپل بچي ډېر وي دا هر چا خوښي نو ځان سره یې ترخ کې نیولي په اول صف کې ودرېږي دا غلطي ده بالکل ضرورت نشته رستو دې درېږي جمعه ته دې راځي واړو اوس وخت کې خیر دی چې زده کي چې دا اندازې زده کي دا جمعه داسې مونځ داسې خو داسې مشرانو سره جوخ مو دروي دا ډېره بده خبره ده او مشران به اول صف ته راځي که مشران نه راتلل رستو ولاړو شرمېدل دا دې ودرېږي کشران دې ودرېږي زمونږ یو استاد دی مولانا فضل امین صاحب ډېرې ښې خبرې کوي په دې وخت کې وایي چې چېرته د وړو ګاډی راشي د وړو ګاډی راشي او 100 روپۍ تروړه ارزانه وي نو بیا مونږ مشر ګورو غریب ګورو چېرته د حق زیات دی نه مونږ هر سړی مخکې کوشش کوو او صف ته مخکې نه راځو او کله هغه وایي یو 500 لړه کومه او زه ګورم چې دې ته څوک راځي که نه راځي عرض داسې کوم دا صف دې کې نقصان نه دی فایده ده او ټول عمر مونږ مونځ کوو صفونه جوړو او زده کېږي نه ولې مونږ ته د دې اهمیت او د دې عظمت په ذهن او په زړه کې نه دی پروت رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کچرته کې د اول صف ثواب او د اذان ثواب معلوم شوی چاته نو خلکو به دا په جنگونو په جګړو یو بل نه حاصلو نو دا ډېر اهم شی دی او دا د آدابو د مسجد نه دي چې د دې به دا ادب ساتي چې اول صف برابر کړي د صحابو په زمانه کې دا درای مرای نه وي ای بکانی چولیو دي د پاره او باغی به سجدي کولې الله ته الله دې موږ تاسو ته صحیح جاندار منځ نصیب فرمایي بل ادب د جمعه دار چې د دې صفائی وشي د جمعه صفائی دا ډېر لوی ثواب دی ډېر لوی اجر دی د جمعات خیال ساتل دا په جمعات کې رومبه درنا انتظام چې کم دی دا تمیم داری رضی الله عنه کړی دی یو صحابي دی تمیم داری رضی الله عنه د شام د اړخونو نو په شام کې زیتون هغه وخت کې ډېر روسم ډېر دی د کلی تر راغله خپل وطن ته واپس راتلو نو ځان سره د زیتون تیل راوړل د ماخام په وخت کې په مسجد نبوي کې تیار وا اټیټو او د کجورو پانی په پرتی وي نو تیار بوا نو هغه ځان سره تیل راوړل او په جمعات کې دیوه ولاګوله سبحان الله پیغمبر علیه السلام چې مسجد ته تشریف وروړو ډېر زیات خوشاله شو وای دا رڼا تنظیم چا کړی دی صحابه وته ارزو کې چې دا خو تمیم داری رضی الله عنه کړی پیغمبر علیه السلام ډېر خوشاله شو وی فرمایل که زما پکور کې بل لور وې نو ما به تمیم داری رضی الله عنه ته په نکاح کړی و د جمعات په خدمت باندې نبی علیہ السلام دومره خوشاله شه دام قسمت غواړي سیبا کتا ته الله توفیق درکو نو بیا جګړه مکوا جګ مکوا بس په خپل اخلاص سره سجده وس کی مسجد خدمت کوا دا حدیث په کتابونو کې راغلي دي یو زنانه و ام محجن رضی الله عنها درنګ تورا وا غریب او مسافر و د بل دین راغلی و او په مسجد نبوي کې هغه یو تمبو لګولو آی کې رهایش شو دا یو سیدله
چې خلک به د جمعات نو وتل بس هغه به جمعات جارو هغه کار داو چې خلک براغه بس هغه تنبو ته بننه وته دا زنانه وفات شو د شپې هغه ډېر ساده ژوندۍ تیروله په صحابه کرامو دا غي تدفینو کو جنازه پیوکا او د شپې وختو پیغمبر کریم صلی الله علیه وسلم ته اطلاع ورنکا چې چیرته د اسلام دشمنان نبی علیہ السلام ته ضرر ورسي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې راغو تپوزي کو چې زنانه و رجمات خادمه انخکاری ایو تارزو کو د الله پیغمبر اخو وفات شوی دا د شپې وفات شوی بس مونږه د غي جنازه مو کا قبر تدفین مو شو نبی علیہ السلام خفش هل اذنتمونی زم ولنه خبرولم ما تم ولنه وی نو صحابه خدا خیال کړو چې دې دلته څوک نشته دی رشتہ دار وغیرہ نشته او نبی علیہ السلام ته تکلیفی دشمنان اسلام چرته تکلیف ورنکي پیغمبر اسلام خفش وی فرمایل ماته د دې قبر وخایه پیغمبر علیہ السلام راغو او داغه په قبر باندې دوباره جنازه وکړه څه شي یو ځل چې جنازه شو دوباره جنازه نشته ګوره په شریعت کې بس فرض او ادا شو فرض یې ادا شي نو په دې کې بیا دوباره فرض نه کی په جنازه کې نفل قسم نشته لکه موږ اسمخین منځو کدا فرض خو نفل منځ کولې شو چې څو نه کې تر مازیګر خو کا خیال لري خو په جنازه کې نفل نشته چې نفلی جنازه ای بچ یو ځل جنازه وشو بس به دوباره جنازه نشته مسله کې تفصیل دی که غواړي چې یو سړی په لاهور کې اوسېږي او دلته تاسو سره په کار کې مړ شو تعلق یو کور لاهور کې مثلا یا هلته کې اوسې کاروبار د پر دلته کله دی ډېر تعلق دی د لاهور خلک دلته نشي راتلی دي خلک لاهور ته نشي تللی دوه جنازې کوي نو د مړي اقربا دي لومبه جنازه نه کوي ورثه دي نه کوي بل یو جنازه دا خلک پیو کی بیا دا ورثه دا حق لري چې دوباره جنازه وکړي د مړي د جنازې حق ورثه سره دی ورثه پیژني څه ته وایي ورثه د مړي د وراثت حق لرونکي دا نه چې دا زمونږ حالت کې فلانی 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 زوی دی ورثه هغه چاته وایي چې د وراثت حقیقي کې څوک نو د خپل محله امام چې چا پسې د مړي په ژوندانه منځونه کړي امام الحید ځین فقهاو په نزد د ورثه نم مقدم دی د امام خپل یې عزت ته مونږ ته نخکاری الله دې موږ تاسو د بیا د بای نو ساتي اکا علم ډیریو ګډیریو تو پسې منځ کې کلګي دا د امام حق دی بس نو کدا د ورثه په اجازه شوی و د محلي امام کړي و د ورثه په مشوره په اجازه بیا دوباره جنازه نشي کوله دعاګانې کوي کنه چې ډېر مینه د خیرات دی ورپسې کی پته به ولګي چې مینه شته کې دي صدقه ورپسې کی کوي بیا نو په جنازه کې نفل قسم نشتا چې یو ځل جنازه وشو بس پیغمبر علی السلام دوباره ولې جنازه کوي دی حدیث باندې ځان پويګا پیغمبر علی السلام حقيقي وارث دی د هر امتی روحانی پلار دی د سره حق شته د اعادي وی فرمایل ان هذه القبور مملوءه ظلما وان الله تعالى ينورها لهم بصلاتي عليهم پدې قبرونو کې تیاروي په هر قبر کې تیاروي الله تعالی زما په جنازه باندې رڼا کوي زما د جنازې په برکت سره د قبر کې رڼا راځي نو ځکه ما د دې زنانا په قبر جنازه وکړه سبحان الله موږ په قبر جنازه نشو کولای تفصیل پکې نه وګد نور د څنګه چې تم لاړ شو جنازې کې امام ابن الماجد دمیاتی رحمت الله علیه د دې حدیث سره اضافه ذکر کړي
پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله په دې زنانه نیو د دې په قبر جنازه وکړه بیا فرمایل په دې باندې سلام واچو هغه جواب وکړو بیا رسول الله مبارک او فرمایل ما دا اولیدلا چې الله تعالی نه دې سوال کړي په جنت کې د جمعات او داغه جمعات خدمت په جنت کې امدا کوي د جمعات په خدمت باندې جنت ته لاړ او په جنت کې چې الله غوښته سدي په ارمان دی دی وته ارزو کې چې الله یو جمعات یو زی خدمت کو نو الله دې لب د دې په جنت کې مسجد ورکړي او داغه صفایل تکي ځینې احادیثو کې دا اضافه ده چې ما دینه تاسو کو چې تا په ژوندۍ کې اوچته نیکی کوم یو دا څه کړی چې د هغه قدر په دې جهان کې زیات ته کم ته چې تر اغلی یعنی آخرت کې و دې جواب راکو چې د مسجد خدمت څه شي او چې نیت خالصي د الله رضا وي الحمدلله زموږ معاشره ډیره پاکه ده ډیره پوهه ده او خدای دې موږ تاسو د جهالت نو ساتي الله دې زموږ استاد منځونه صحیح کړي الله دې زموږ استاد عبادتونه صحیح کړي او د فتنو او ظالمانو دې الله زموږ د ټولو حفاظت وکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین